बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मिनवालो زه زمرد بنری د پروګرام د مسافرو ستونزې پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پرځونې باندې کوم تمه لرم چې تاسو بخیر روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو کتونکو دا پروګرام به موږ 13 هفتې پورې به موږ تاسو ته 9:30 بجې د دوبۍ په ټایم راتلو، د پاکستان ټایم به 8:30 بجې. خو تاسو ته پته ده چې چونکې موسم چینج شوی دی، نو موږ د خپلو کتونکو په وینا لږ نیمه ګنټه رامخکې کړو، د 9:30 نه د 9 پورې کو، او پاکستان کې چې کوم 8:30 نو هغه راغی 8 بجو ته. پروګرام د مسافرو ستونزو کې تاسو موږ ته کال هم کولی شئ. پروګرام کې ستاسو څه خبرې څه مشکل وي، څه خبرې څه پیغام رسول غواړئ، نو هغه هم تاسو موږ ته د ټلیفون په لیکه په پروګرام کې هغه خبره شاملولی شئ. د دې سره سره د تېرې شوې هفتې چې کوم نیوز ریپورټس دي هغه هم موږ ستاسو دپاره تیار کړي دي. پروګرام کې هغه هم شامل دي، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې تېره هفته کې څه هلې ځلې شوي، نو هغه به ننني پروګرام کې شامل وي. او د دې سره سره تاسو موږ ته ټلیفون کال هم کوئ، او څه قسمه زموږ د بیرون الملک پاکستانیانو د مسافرو چې څه ستونزه نو هغه تاسو موږ ته د ټلیفون په لیکه باندې هغه په پروګرام کې شریکولی شئ. خیبر مډل ایسټ ټلویزیون به ستاسو او د متعلقه پاکستاني ادارو په منځ کې د برج کردار ادا کوي. ستاسو چې کوم مشکل دی، کوم ستونزه ده، هغه به انشاءالله زموږ د پروګرام په ذریعه باندې موږ متعلقه ادارو ته رسو. پروګرام کې زموږ سره چې څنګه تاسو ته وایي، زموږ سره پکې نیوز ریپورټس هم شامل دي، نو دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. او تاسو ته پته ده چې متحده عرب امارات یو 50مه یوم الاتحاد چې ورته وایي، قومي ورځ ورته ویلی شي، نیشنل ډے، هغه را روان دی د جمعې په ورځ باندې. سبا له زیارت دی او سبا نمبر د جمعې په ورځ باندې، چونکې 2 دسمبر دی، او په 2 دسمبر باندې په پوره متحده عرب امارات کې د یوم الاتحاد چې څه ته ویلی شي، یعنی قومي ورځ هغه مانځلی شي. نو د دغې قومي ورځې د دستوري چې دی هغه د نومبر د میاشتې نه شروع شي، ځکه چې د دسمبر په 2 نیټه باندې دغه قومي ورځې، خو د نومبر د میاشتې نه دا خوشحالیانې چې دا شروع شي. او زه به کتونکو تاسو دا وایم چې د دسمبر په 2 نیټه د کال 1971 کې دا 9 سټیټونه چې د اتحاد کړی، او هغه اتحاد په صورت کې د متحده عرب امارات نوم کې ایښودلی شوی، نو هغه هر کال د دسمبر په 2 نیټه دا قومي ورځ مانځلی شي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان اسوسییشن دوبۍ کې یو ډېره خوندوره دستوره شوې، دا هر کال کیږي. او په دې کې چې کومو خلکو کاغه د دې ځای لوکل خلک وي یا خارجي وي، چا په دې تېر کال کې ښه کارکردګي کړي په هر فیلډ کې، نو هغوی ته ایوارډز، شیلډ یا سرټیفیکیټ دا ورکولی شي. نو لومبنی زموږ د ننني پروګرام چې کوم لومبنی نیوز ریپورټ دی، نو هغه پاکستان اسوسییشن دوبۍ کې چې کومه دستوره شوه، چې هغه د دې ځای چې کوم لوکل دي هغوی هم پکې ګډون کړی، او پاکستان کمیونټي پکې په ګڼ شمېر سره پاکستان امبیسډر او پاکستان کونسل جنرال هغه هم په دې کې، او د پاکستان اسوسییشن دوبۍ صدر هم موجود و. نو په هغې موږ ستاسو دپاره ریپورټ تیار کړی دی. نو راځئ چې د پروګرام په شروع کې د پاکستان اسوسییشن دوبۍ کې چې کومه دستوره شوه او د متحده عرب امارات یوم الاتحاد یې مانځلی، نو دغه دستوره ګورو، بیا راځو ستاسو سره میلاویږو. मुत्तहिदा अरब अमारात की आज़ादी के 51 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और यूएई को अपना दूसरा घर करार दिया। इस तकरीब में अमाराती मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। occasion of celebrating the UAE 51st National Day and to commemorate the decades-old friendship of Pakistan and the United Arab Emirates. जनाब फैसल नियाज तिरमजी ने इस मौका पर पाक अरब दोस्ती को सराहा और सैलाब जैसी उफ्ताद से निकलने में जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के शाना बशाना काम किया, इस पर शुक्रिया भी अदा किया।
And Alhamdulillah, I mean, during all this period of time that I had the honor to work as a board member at the Pakistani Association, that I had felt and sensed the strong relationship that we had together between the UAE and Pakistan. वो इस बात का आकाश है कि जो पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात हैं वो देरीना हैं और वाकई वो दिल के ताल्लुकात हैं। वो एक सतही बात नहीं, हमारा इनके साथ उनके हमारे साथ दिल धड़कते हैं। इन्हीं ने जिस तरह हमारी मदद की, जो सैलाब आया था और उससे पहले, और जिस तरह हमने भी शुरू में इनकी बहुत मदद की है, तो इधर आके खुशी होती है कि हमारे 16 लाख पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब इमारात में ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि इसकी तरक्की में भी में शामिल हैं। یو ځل بیا هر کله ویما د رپورټ نه بعد لاړو بریک ته، بریک هم ضروري. تاسو وګورئ پاکستان اسوسییشن دبئی کې ډېره خوندوره دستور شول او دا د متحده عرب امارات د قامیر وضع حوالې سره وه. په دې کې سفیر پاکستان هم ګډون کړی او کونسل جنرال اف پاکستان دبئی مو پکې. د دې نه علاوه د کمیونټي او د میډیا ډېر خلک په دې کې موجود وو. د دې ځای لوکل ډېر خلک راغلي او په دې دستوره کې ګډون کړی. او تاسو وګورئ مینوالو، اوس به زه د خپل پروګرام د مرستیال ذکر وکړم. زموږ د نننی پروګرام مرستیال چې دی هغه ابودابي T10 لیګ دی. ابودابي T10 لیګ هر کال په ابودابي کې زید کرکټ سټیډیم کې د کرکټ تیزترینه لوبه چې دا T10 هغه کیږي او په دې کې 8 ټیمونه چې دی هغه پکې برخه اخلي او د پوره دنیا مطلب چې کوم سټارز دي، د کرکټ سټارز دي، هغه په دې لوبه کې شامل وي. د نومبر په 23 نیټه باندې دا لوبې شروع دي او د دسمبر په 4 نیټه باندې به ختمیږي. اخري فاینل میچ چې دی هغه به د دسمبر په 4 نیټه وي. نو د 23 نومبر نه شروع دی، په 4 دسمبر باندې به ختمیږي. د دې که څوک ټیکټ اخلي نو هغه آنلاین هم www.qticket.com په دې باندې ټیکټ ملاویږي. که څوک وایي چې یاره موږ آنلاین نه اخلو نو هغه بیا زه تاسو ته د موبایل نمبر یې در کوم. کله چې زید کرکټ سټیډیم ته ورسئ په هغې نمبر باندې کال وکړئ او تاسو ته به ټیکټ ملاو شي. نمبر یې دی 05096912245. دا د دویم نمبر دی 05572170887. په دې دوه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او چې کال وکړئ تاسو ته به ټیکټ ملاویږي. د ټیکټ کم سے کم قیمت چې دی هغه 20 درهمه دی، یعنې 20 درهم. د دې نه علاوه که څوک VIP باکس ته ځي نو د هغې بیا ټیکټ لږ ګران دی، خو بهرحال په 20 درهم باندې تاسو د هغې جنرال باکس چې د هغې ټیکټ اخیستلی شئ. نمبر یې ما تاسو ته وي. نو دا زموږ د ننني پروګرام مرستیال چې دی هغه ابودابي T10 لیګ تیزترینې لوبې چې دي دغه تاسو کتلی شئ. ډېرې لږې ورځې پکې پاتې دي، نو لاړ شئ ابودابي ته، زید کرکټ سټیډیم ته او دا لوبې وګورئ. مینهوالو، اوس به ځو د پروګرام دویم رپورټ او هغه دی په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې د پاکستان پراپرټي چې کوم شو په دبئی کې کېده د هغې دپاره لومړنۍ دستوره چې وه هغه وشوله په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې. او دی چې کوم 2 ورځې پاکستان پراپرټي شو د هغې حوالې سره په دې کې معلومات ورکړل. د دې سره سره په دې پراپرټي شو کې چې کوم ډیولپرز راغلي وو، کوم د پراپرټي او د ریل اسټیټ چې کوم مشران راغلي وو، هغوی دا خبره کړه چې په متحده عرب امارات کې هغه مسافر چې کوم کم آمدنۍ والا مسافر دي، هغو کور دپاره پلاټ اخلي، هغه په اسلام آباد، پنډۍ، لاهور، کراچۍ او مري کې، نو هغوی دپاره به ډاون پیمنټ نه وي. نو دا پکې او د دې نه علاوه د لیبر کلاس دپاره پکې ریټ هم ډېر زیات کم دی. د میډیا دپاره هم هغه وی چې ډېر زیات ډسکاونټ وي. نو د دغې دستورې چې کوم دا د پراپرټي کوم 2 ورځې پراپرټي شو، پاکستان پراپرټي شو، او د هغې لومړنۍ ورځ باندې چې کوم معلومات شوي دي نو هغه باندې موږ ستاسو دپاره یو رپورټ تیار کړی پاکستان سوشل سنټر شارجه کې. نو راځئ چې د ننني پروګرام دویم رپورټ پاکستان سوشل سنټر شارجه کې د پاکستان پراپرټي شو حوالې سره کوم معلوماتو هغه رپورټ وګورو.
शारजा सोशल सेंटर 2 रोज़ा प्रॉपर्टी शो का इंतजाम किया गया, जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से मुकम्मल मालूमात दी गई। डेवलपर्स और बिल्डर्स ने मजदूर तबका लोगों के लिए डिस्काउंट्स के साथ साथ डाउन पेमेंट माफ करने का ऐलान भी किया। जी मीनवालो तासो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के चिकम पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो दुबई की केदल दागे हवाले सरा डेर ख रिपोर्ट और दे के डेर लक अवल जल बाद चिकम दे प्रॉपर्टी शो तक कम खलक रागले द रियल स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी कम कपने चिकम शरान नागुई द बेरिनमल पाकिस्तानियान द पर अवल जल बांधे डेर ख फैसिलिटीज रावड़ू मतलब दारे चाहूँ कि कम आमदनी वाले खल्को द पारा डाउन पेमेंट बनाई डायरेक्ट पागा किस्तुना जमा कई और आहुई तब प्लाट मिलावी दी सर सर को अंदाज़े कि द सलोर मल्लो यो प्लाट जो आगे पकी हम दा को और आगे पकी हम दे कसराव खतो आहुई त मिलाव शो नो उस पमंग दा से कुछ जमंग सरा ड्रीम रिपोर्ट ची देगा पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी दाहुई यो दस्तुरशियो चिपाई के सफ़ीर पाकिस्तान ती रागा पाई के मशर मिलमाओ नो दगे बानी मखस्ताव द पारा रिपोर्ट तैयार करे दे राजा ची द पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी दा यो रिपोर्ट ते दाऊ गुरु सफ़ीर पाकिस्तान दा दस्तूरी मशर मिलमाओ। पिछले दिनों कोविड की पाबंदियां हटाने पर सफारत खाना पाकिस्तान अबू धाबी में इस्तेहकाम पाकिस्तान के थीम पर एक तकरीब का इनअकाद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान जनाब फैसल नियाज तिरमजी ने शिरकत की, जहां अपने कलीदी खिताब में मुत्तहिदा अरब अमारात को इस मोजी मर्ज से 100% निजात और वैक्सीनेशन पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया और आज़ादी के 51 साल मुकम्मल करने पर तमाम पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश की। जी मिनवालो रिपोर्ट तासो ओकतालो के तासो मंग तक कॉल कवई और प्रोग्राम के सोक सा खबर कॉल वाले तासो मंग तक टेलीफोन कॉलम कवले शे टेलीफोन पली के बाने प्रोग्राम के गडुन हम कवले शे नूर रिपोर्टर बहम तासो लाने को मैं उजल बिया बजता उस्ताद अखबल प्रोग्राम द मरस्तियाल जिक्र रकम अबू धाबी T10 लीग से देगा शोरो दे पास जेद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी की दा द क्रिकेट तेज तरीन लोबा दा द लस ओवरो और द पूरा वर्ल्ड चिकम स्टार्स दिए आगा पदी टूर्नामेंट के शामिल दी द अफगानिस्तान लोबाड़ी पकी हम दी द पाकिस्तान हम दी द नूर मलकुनो पकी द क्रिकेट मशहूर लोबाड़ी पदी की लोबीगी और तेज तरीन लोबी दी द टिकट का तासोले न qtickets.com बांधे हम तास्ता ऑनलाइन मिलावेगी तो दिन अलावा का तासो आलता जेद क्रिकेट स्टेडियम तलाश है जो तास्तो दवा मोबाइल नंबर्स दर कॉम पागे तासो कॉल कई और तास्तो टिकट मिलावशी हम बने नंबर दे हाँ अवल यो कॉल दे दा कॉल वाखलो बिया बजता उस्ता दा टिकट दा पारा दा नंबर ही मुझे हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम संगे खैर जी ठीक ठाक हो आओ सो खबर है कोई ना टेलीफोन नहीं चती हाँ टेलीफोन नहीं चती टेलीफोन उचत करे रे kana sasa morad bunari khabar koma ho टेलीफोन उचत करे तासो नो दी हाँ वालेकुम सलाम तो टेलीफोन हम आस्ता उचत करे रे खबर जमास्ता कीगी अमन दे सो खबर का कपीना कड़पेना बुनेरना हेलो आओ संगे द बुनेर कड़पेना खबर का आओ असद हम दे रे ला तखय او خیر د ټیک ټاکو ما چې خپل خسته نوم راته وای کلپینه سالمو आओ زه چې خاين او پروګرام میډر خوښي واخیسته د څنګه پروګرام یې ته نه کما خان دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې زما کلیواله زما پروګرام ګورې نو دا ډیره ښه خبره ده جی جی سالمو خاصه ډیره ښه سالم نو کړه په استاد ها زمانه زمرد بنيري نوم دی پوه او ته سالمې د کړپا د بنیر ډېر خسته کړی دی ډګر د ضلع کوم هډ کوارټر دی د ډګر د هغې سره خوا کې
کړپه ده او د هغې نه مخکې چې دی بیا مولا یوسف کلی دی بیا نوی کلی دی او بیا مخکې چې ځي نو هغه د آصف یوسفزۍ د علاقې طرف ته بیا سړی اورېدلی شي په ملندرۍ باندې او کړپه ډېر ښه کلی دی او سالم د کړپې نه موږ ته کال کړی ها نو اوس د دې نه بعد به زه داسې وکړم چې زموږ سره چې کوم بل ریپورټ دی هغې طرف ته به هم ځو او هغه د راس الخیمه کې هم څنګه مینوال تاسو ته ما وویل چې د متحده عرب امارات د قومي ورځې سلسله کې چې کومې دستوري هغه شروع وي د نومبر د میاشتې نه نو د دې سلسله کې راس الخیمه کې پروګرام شوی به تاسو ته ښیم یو بل ټلیفون کال دی دا به والو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مشه په خیر په خیر څه جوړ یې څوک احمد خان شیرانی احمد خان شیرانی صاحب په خیر هله ډېره موده نه وای چېرته په خیر او چې خیر دی مړه ته راځه او ورک یې والله که پته نه لګې ټیم ټیبل د بدل کړی دی مخکې جمعرات په شپه به نه وې هغه جمعرات خو بیا موږ دې ورځې ته کړی دی او اوه نیمې بجې خو د نن نه موږ اوه بجې کړې ځکه چې شیراني صاحب ابودابي خو ټایم دوبۍ کې صحیح دی او پاکستان کې لږ جمع دی موسم یخ شوی دی نو موږ ټایم لږ را مخکې کو بس خو نن مې ګوره ما به نو که په ازاده ټیم باندې کوت بس بل چا پروګرام به چالو او د زیارت پر ورځ نه و زه په دې ورځ باندې دا پروګرام دا کوم تاسو ته نور خیر دی امن دی خیر دی نو زه خوشحاله شوم چې تاسو ډېر وخت بعد کال وکړو خبرې اترې وشي نو ښه خبره ده والله که ما بیا په بل ټیم باندې ویل مال ملاکر پروګرام تر شوی دی یاره ما ته چانس نسو میلاو او که نو څه خبره به نن څه خبره کوو ستاسو همیشه ډېرې ښایسته خبرې بس تاسې خیر غواړو نن صرف به زموږ خیر غواړئ او بالکل دا ډېره مننه احمد خان شیراني صاحب او همیشه تاسو د خپل ملک دپاره د خپل علاقې دپاره ډېرې ښایسته خبرې کوئ او په دې هم خوشحاله شو چې تاسو موږ ته کال وکړئ د علامات کې ملک خدا چې دی مړه ګرد رای دی زه پوه شوم چې کم طرف پر یاد به درته وکړو که نه او مطلب دا دی چې زموږ دا یو مسله نه ده د پاکستان کمه به جاړو که نه کمه قسم نه را دي چې هر ټي وي آن کې بس اریان به چې خدای پاک څه وکړم چې د خبرونو چینل کولاو کې نو مطلب دا دی چې بس بیا د سړي بلډ پریشر زیاتېږي که نه بس زه خو دوره علامه د مات کې مابي د الله راته وکړي که نه له خولې مې داسې خوښې خبرې وځي ورسره زه الله د خیر وکړي انشاءالله په مزه د حالات پخه کېږي او ناامیدي نه ده پکار انشاءالله زموږ ملک کې به هم امن خوشحالي به راځي او د حالات په ټول ښه شي که خیري او د مهنګایي به هم ختمېږي که خیر پټرول ریټ به هر څه به ټیک ټاک شي خیر دی وخت دا راځي او ناامیدي به نه کوو که خیري بالکل دا خبر د صحیح ده مړه خو دا ده چې موږ ګوره د هر انسان زړه ډېر تنګاز دی که نه موږ دا اوس وسپای که نه موږ د څپا خبر چې د عمران خان حکومت ته دوري بالکل لکه هغه د روزانهیي سړي نیولې که نه چې کله ماښام ته دا تګی وي ښه مضبوط دا نه هم ورته تګي وي بس خو الله د خیر پکښې واچوي که نه او له خیره سره دې الله راولي او دا نور هم د الله پاک داسې امر له پاخه خلاص کړي پاخه څو کلو نه پاخه پاخم د الله د نه اخلاص کې به م خیر یې پکښې که نه تاسو وایئ چې د عمران خان حکومت دوباره راشي نو ښه به یې داسې وایئ په وس به نه راشي خو نن به مې حکومت راوست په دې نن ډېره ښه ده نو د ملک دپاره که څه میسج پښتنو ته څه خبره کول غواړئ که نه بس پښتنو ته مې دا خبره ده چې وش تر عمران خان سر ودرې په نره په غیرت لکه چې کومه خیبر پښتونخوا سر ولاړه ده الحمدلله ګډ پښتون مو دلته سر په چک دی که نه دا نمونه دی الله پاک ورسره قایمه کړي او سر مضبوط دی کړي او بیا هم ورته اپیل دی چې بس له عمران خان سر ودرئ ګوره دا که دورې ورې څه بس ولاړو تباه یو برباد یو جی وای شوې زه بس الله دې خیر وکړي خدای پاک په حالات ښه کړي انشاءالله انشاءالله الله مهربان دی الله به رحم کړي که نه دا ظلم دغه به خدای ختم کړي انشاءالله ډېره مننه احمد خان شیراني صاحب ستاسو د ټلیفون کال او د دې ښایسته خبرو ډېره مننه مینوالو وخت شوی دی د بریک زه به د میله زموږ سره اوسئ ډېر زر واپس راځو بیا میلویږو جی کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم ما پروګرام د مسافرو ستونزې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه تاسو ګورئ لایف پروګرام را باندې
تاسو موږ ته کال هم کولی شئ، پروګرام کې ګډون هم کولی شئ. او د بریک نه مخکې ما د ابودابي T10 لیګ دپاره که څوک ټکټ اخلي د هغې دپاره ما د موبایل ذکر کوم، نو هغه یو ځل بیا تاسو ته کوم. که زید کرکټ سټیډیم ابودابي ته تاسو لاړئ او ټکټ د ضرورت وي نو تاسو 05096912245 یعنی 05096912245 او دویم نمبر دی 055721708 په دې باندې تاسو کال کولی شئ، ټکټ ترلاسه کولی شئ. یو بل کال دی زموږ سره، ګورو چې څوک دی. هلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زمرو صاحب څنګه دی جی؟ خیر دی جی، ټیک ټاک برابر. څو خبرې کوئ جی؟ حکیم زاده خبرې کوم جی. حکیم زاده صاحب په خیر حال څرنګه یې؟ ښه یې؟ ټیک ټاک هو؟ ډېره مننه. خیر دی جی. تاسو ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ خیر دی جی، ډېره مننه. نو پروګرام کې څه خبره به کول غواړئ؟ پروګرام خو جی ستاسو د مسافرو ستونزې دي، خو موږ به پکې سره لږ دغه وکړو. نه تاسو پکې خیر خپل ستونزې هم ویلی شئ، ځکه چې دا چینل خو یوازې د مسافرو ستاسو هم دی که نه؟ نو نه نو موږ ستاسو لپاره مسافر یو که نه، ستاسو زموږ لپاره موږ ستاسو لپاره مسافر یو. واقعي تاسو زموږ دپاره مسافر یې. نو مطلب دا دی که تاسو هم څه خبرې څه مشکل نو هغه بلکل تاسو وکئ. دغه خو جي دا دی، زه لکه یو ریکویسټ کوم د خپلو واکچارو ته که نه جي جی جی چې دا په دې ملک کې جي د اوبه ولاړې دي او دا ماشومان او دا دغه موږ په دې دغه اینو که نه جي جی او لغړي او دغه یو یخني ده او دي څوک یو خوا دي او څوک بل خوا دي او څوک عمران خان داسې او بل وایي دا داسې. نو هغه خو لکه عمران خان وایي چې دا غله دي که نه، نو هغه خو راله برابر شو، هېڅ هم نشته. جی اوس هغې وایي چې دی غل دی، یو بل ته وایي غل دی، دی هغه ته وایي غل دی. نو پته نه وي چې د غل د غلا دا فیصله به څوک کوي؟ دا به څوک کوي که نه. خو لکه زه دا دغه کومه ده لکه به حیثیت د انسانیت دا سوال تاسو ته کومه چې تاسو ورته ووایئ چې مهرباني وکړئ دا خلک چې په دې سیلابونو کې پراته دي او دا جمع دی، نو تاسو په خدای یقین وکړئ موږ په دلته دونه یخني ده چې موږ په خبرو کې نشو دا کولی. جی جی بالکل. نو آیا دا د غریبانو د سړک په غاړه پراته دي داسې که نه؟ او نه پې لکه سفرونه او دغه یې کړي دي او دغه شانتې پراته دي، نه اوړه شته نه دغه شته، او لکه خلک کوم ځای ته ورسېدو او موږ د قیامته پورې په وړو په تروړه پسې منډې وو. حکیم زاده صاحب سار مې یو رپورټ وکتو، نو په سند کې چې کوم د کمبلو او د خوراک چې کوم مدد د بهر ملکونو نه تللی و، نو په هغې کې مطلب هلته کې سیاسي خلکو او څه ورسره سرکاري افسران شامل نو په کنټینرو مال یې ځان لا اخیستی او خرڅ کړی دی. غریبانانو ته یې نه دی رسولی، غریبانانو ته کوم چې ضرورتمند هغو ته یې نه دی رسولی. یاره جي انتهایي ظلم دی او خدای دې خیر کړي چې دا ملک په موږ باندې د دې غریبانانو او د هغې په وجه باندې په موږ باندې وران نه شي. واقعي چې د بار ملک ته مدد راغی د دغې غریبانانو دپاره هغه به بغیر د چت نه دي، بغیر د کورونو نه دي، د هغوی دپاره مدد راغی او پردو خلکو مدد راوړی و، هغه هم ورته تاسو نه ورکړو، هغه هم ځان له خرڅ کړو. نه جي او دا زموږ دغه چې دی وزیر اعظم صاحب، نو زه په دې دغه کې شنګله کې تقریر کوم چې که د وړو دا بوجۍ بیا ارزانه نه شوه نو زه به د خپل کوټ خرڅ کړم که نه. نو هغه کوټ چې ته خرڅوې نو هغه خو څوک په 200 روپۍ هم نه دي، خو دا خانې هغه کوټ دی په هغې څوک څه کوي؟ په هغې خو د وړو بوری ده چې 1 کیلو وړه هم پرې نه کېږي. دا لکه ظلم چې موږ سره نخرې پېښېږي په ایمان په حساب نه پوهېږو او زموږ غریبانان موږ لکه دا غریبانانو دونه ظلم دی چې څه انتها پې نشته. ډېر خلک متاثره دی د سیلابونو نه. پاکستان کې خو له یو سیاستدان د خپلې تنخواه نه سور نه کړه او د باره چې سرازي نه هغه هم نه میلاږي، یا سیاسي مشران یې خوري د علاقې یا چې کوم مقامي انتظامیه د هغه یې خوري. نو بس تاسو مو ته لږ دغه وکړئ او که چېرته دغلته ځه راغله نو ورته وایئ دا تاسو څه کوئ سړي او دلته راځئ او په مخه یو ځای ته د یو جان نه کوزېږي بل ته خېږي، د بل نه کوزېږي بل ته خېږي او داسې دا ځکه ملک له ملک ته د ملک لږ سوچ وکړئ. جی جی بالکل، په دې به خبره کوو انشاءالله. یو جهان مننه چې ټیم اوکې جی، ډېره مننه.
حکیم زاده صاحب تاسو دا ټلیفون کال دی د خیبر پښتونخوا د بټخیلې نه حکیم زاده صاحب کال کړی او ښایسته خبرې وکړلې او نمبر خو ما تاسو ته خو اوس په لاړ شو راس الخیمه کې هم د متحده عرب امارات د قومي ورځې حوالې سره یو دستوره شوې وه او هغه په یو فیکټري کې مطلب د متحده عرب امارات ترانه وی خو هغه څنګه وی چې یو ځای کې ډرام غږوي بل ځای کې بل څه غږوي خو د هغې سازونو نه هغه دغه جوړ کړی چې هغه د متحده عرب امارات قومي ترانه چې ده هغه فیکټري کې چې خلک کار کوي نو دغه سره د لرګو سره د کڼکو سره هغه دغه غږوي او د هغې نه هغه د ترانې هغه غږ یې ترې ایستلی نو دی باندې ما ستاسو دپاره ریپورټ تیار کړی دی په دې کې زموږ سره مرسته کړې د جهانزیب مغل نو راځئ چې د راس الخیمې د یو فیکټري کې چې کوم د متحده عرب امارات ترانه یې غږولې ده په یو ډېر ښه انداز کې په دې یو ریپورټ دی چې دا وګورو جی ملګرو تاسو وکتل چې دا په کوم انداز یې ترانه غږوله دا د مینې محبت اظهار دی د دې ملک سره په دې فیکټري کې چې څومره خلک کار کوي نو دا د مختلفو هیوادونو سره تعلق ساتي د دې ځای لوکل پکې کم دي خو د نورو ملکونو خلک پکې ډیر دي او هغوی د مینې هغه اظهار وکړو چې د ترانه په کوم انداز سره وغږوله او په دې کې جهانزیب مغل شامل و هغوی هم د دې د ټول کوشش او دا طرز جوړ کړ زموږ سره بل کال دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب څنګه خیر برابر یې ټیک ټاک الحمدلله خیر بری غواړو تاسو خیریت ته ډېر وخت بعد رابطه کیږي بس فټیم پکې غیر دی او زه پکې سره راغلم پاکستان ته په چوټۍ باندې ښه په چوټۍ په اوس پاکستان کې جی جی او پیښور کې دلته ښه څنګه ښه چوټۍ م ښه تېره روانه ده روانه ده بس الحمدلله زه اوس پرې 25 راغلی وم خیر دی بالکل نو ستاسو کورنۍ او ټول ښه دي کلي کې هم خیریت دی الحمدلله الحمدلله بالکل ټول ټول دي الحمدلله زه ښه ده چوټۍ م ښایي چې مطلب ملک حالاتو نه هم سړی خبر شي کور کلي نه هم خبر شي بالکل چوټۍ بدلل پکار دي نو امیر صاحب بھائی څه خبره به کول غواړئ نو بس پهله خو به زه ووایم چې زمونږ د یو ای زمونږ لکه که نه زمونږ خو دغه دویم کور دی بالکل زمونږ ستاسو دا کور دی د دې ځای خبره به وکړو د دغسې خبرې به کوو بالکل نو بس نیشنل ډے را روانه ده یوم ازادي 2 دسمبر نو زما د اړخ نه زما د غونډې فیملی د اړخ نه د ټولو یو ای چې کوم لوکلي او که موږ پاکستانیان و ټول د هغوی ازادي په ایډوانس کې مبارکي جی جامې خدای پاک دې دا وطن دغه وطن مطلب دا که نه څه خو دلته یم خو دغه وطن دی خدای پاک آباد خوشحاله او دغه شان تل خوشحاله لري ځکه چې زموږ د غریبانو پکې ډېر کاروبار دی د غونډې فیملو پکې زموږ رزق روان دی او د هغې نه پس دی خدای پاک زموږ خپل وطن هم آباد لري آمین او د دې غلو نه خدای پاک موږ تر سره خلاص کړي چې څوک هم پکې ارامې کوي رشوت یې خوري دې ټولو نه باندې پولیټکس نه پولیټکس کوي چې څوک هم پکې ارام خور دي او څوک دویمه دندې کوي دویم کار دی کې د خدای پاک دې ټول نه خلاص کړي آمین آمین ځکه چې زموږ ملک عوام زموږ د آفیسر طبقې نه هم دی که نه یوازې خو پولیټیشن نه دي وزیر یا وزیر اعظم یا صدر عام لړیزه خلک هم دي که نه دا یوازې سیاستدان نه ده ټول پکې دا بیروکریټس او ټول پکې ملوث دي ټول پکې شامل دي ټول ملوث دي دلته چې سیده کار کېږي زه خپل یو پرون لاړم یو ځای ته نو هغه دونه تپوسونه وکړل چې خدای پاک نو شرعتي کارډ نوی کول رینیول کول هغه رینیول خو زما لړي شته زما زوی نو مې زما شرعتي کارډ شته د مورې شته لړي دام دلته راوړي دي زه خپل سره راغلی نو لکه سیده کار کوي نو څوک چې نه ډیوټي ده یاد کړه نه کوي کار والا کوي چې ورته پیسې ورکوي نو بیا کار کوي که پیسې نه ورکوي مخکې ته کې یا سفارش دي یا سفارش شي یا پیسې نو په دا یې کار کوي هغه څه ملکي که نه موږ دغه ملک بلد یو ځکه چې ما پکې 35 سال زما وشو دغلته نو هر چا بس ټوکن نه والا به خپل نمبر دی راشي ورته چې ښکاري ډایرکټ وشي بالکل هغه که لوکلي که خارجي چې ټوکن د خپل دغه نمبر به انتظار کوي بالکل کاغذ زموږ د ټریفک د مرور کاپي وي د لیسن وي یا د ملکیه وي یا که نه نور د ویزې یا څه نو هغه ټول فټافټ په نمبر لاین باندې کېږي که نه هغه سیستم خو نشته هغه نظام نشته جی هغه پاکستان کې تصور هم نشو کولی چې داسې نظام به راشي
جی خدای پاک دې وکړي چې بس راشي بدل تم دا نظام راشي خدای پاک دې راولي خدای پاک دې زموږ په عوامو کې شعور راولي په هغه په ساته په خدای ورته نه کوي چې دا کتاب ووینو سبو تنو خو شو ته ویل څه وایي دا یا خو چې کوتا کو پچرا والي خو ته وی نه سي دا وایي او صلی الله دې اخرو کې چې عمل دیوالی نشي جی زړه باندې ورنانو خو تاسو تدیم زموږ داړه نه د دې پروګرام اچھا دې ډېر مبارک وي تاسو ته زموږ څخه خصوصا ته زموږ ډېر لږه کې ډېر د مسافر ستونزې لکه کنه ډېر ښه پروګرام تاسو نشه کوي جی جی لګي تاسو هغه ایټي میډل کم میډل تبلا د مسافر نه ښه پروګرامونه نشه کوي ډېر مننه مې تاسو ډېر مهرباني زما بیا سپیشل مسافر ته اوکې ډېر سلامونه د دنیا په هر ګوټ کې دي وعلیکم السلام ډېر سلامونه بیا خصوصا په پاکستان کې چې دي زموږ خپل زما आवाज اوري کپر دي جی او ټول پاکستان ډېر سلامونه سیکو جی زما مهرباني تاسو اوکې جی اوکې مرسد بھائی ټیم ته ډېر سلامونه السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه تاسو د ټلیفون کال دا امیر سیدو ابو ظبي کې اوسېږي او تللی په چوټای باندې پاکستان 400 تا 400 نه موږ ته کال کړو اوس په زمونږ یو بل ریپورت چې هغه د پراپرټي حواله سره دی او جنت پراپرټي د سوري لاندې دا دستوره شوی وه په جنت ډاو کروز کې دبئی کې په دې کې هم د پراپرټي چې کوم ډیولپرز دي کوم د پراپرټي او ریل اسټیټ چې کوم کسان دي کوم چې د بیرون ملک پاکستانیانو دپاره ښه فیسلیټیز راوړي نو هغو دپاره شیلډز او سرټیفیکیټس ورکړي نو دا دستوره باندې هم موږ تاسو ته ریپورت تیار کړی دی د جنت پراپرټي د سوري لاندې دا دستوره شوې وه په جنت ډاو کروز کې نو راځئ چې دا ریپورت وګورو जन्नत आफरीदी साहब ने जन्नत क्रूज़ पर पाकिस्तान के मारूफ डेवलपर्स और बिल्डर्स खसूसन वो जिन्होंने दुबई में मुकीम लेबर क्लास और कम आमदनी वाले लोगों के लिए प्रॉपर्टी में काम किया इनकी इस काविश को सराहा, इस पर शील्ड्स दी और डिनर का इंतज़ाम भी किया। प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत किया तो हम चाहते हैं कि हमारे बाकी पाकिस्तानी भाई भी आए और हमसे जो है ना वो गाइडेंस ले ले और हम उसको गाइड करें। हम चाहते हैं कि हम सारे पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे जो भी जिस तरह मिस्टर माहिर बैठा हुआ है और वो माशाल्लाह इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जो भी आप लोग को सपोर्ट चाहिए लाइसेंस के हवाले से यहाँ पे एक्टिविटी के लिहाज से तो इंशाल्लाह हम अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। جی مینوالو یو ځل بیا هرکلی بیم د لنډ شان د مین وروستو پروګرام تاسو ګورئ د مسافر ستونزې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه موږ تاسو ته لګیو نیوز ریپورټس چلو جنت پراپرټي شو د هغوی جنت پراپرټي د سوري لاندې چې کوم پروګرام شو هغه تاسو وکتو اوس په بیا زموږ د پروګرام اخرنی ریپورټ لا او د هغې نه وړاندې به زه تاسو ته یو ځل بیا بلکې د بریک دوران کې موږ ته قاضي شفیع الله کال وکړو او پروګرام ګوري او وایي چې ډېر زیات خوشحاله شوم چې موږ ته د پوره هفتې نیوز ریپورټس هم راځي او د دې سره سره د پاکستان حوالې سره هم خلک خپله رای ورکوي او د هر سړي خپله رای نو قاضي شفیع الله وایي چې یاره زه دا دعا کوم چې الله دې کړي چې په ملک کې هم ښه قانون او داسې چې کوم په متحده عرب امارات کې کوم طریقه کار دی دا راشي نو دا خو ډېر مشکل دی خو تمه لرو چې خدای پاک په زموږ په ملک کې به انشاءالله یو ښه وخت راولي. ډېره مننه قاضي شفیع الله صاحب ستاسو د میسج ډېر مننه. نو ملګرو اوس په زو د پروګرام آخرینی ریپورټ له خو د هغې نه وړاندې به زه د خپل د پروګرام د مرستیال ابوظبي ټي-10 لیګ ذکر بیا وکړم. ابوظبي ټي-10 لیګ چې دی هغه تیزترین د کرکټ لوبې چې دی هغه روانې دي په ابوظبي کې زید کرکټ سټیډیم کې او 20 درهم یعنی 20 درهم ټیکټ ته کم سے کم او هغه تاسو اخیستلی شئ qticket.com باندې هم اخیستلی شئ. د دې نه علاوه دوه موبایل نمبر دي په دې باندې تاسو کال کولی شئ او ټیکټ ترلاسه کولی شئ. نمبر یې دی 05096912245. دویم نمبر دی 055721708 7.
په دې باندې تاسو کال کولی شئ او ټیکټ ترلاسه کولی شئ. مینوالو په دوبۍ کې د افغانستان کونسلیټ هغې کې د کونسلیټ د سوري لاندې یو دستوره شوې وه او په القاسمي یونیورسټي شارجه کې چې کوم د افغانستان سټوډنټس دي د افغانستان کوم طلبا دي هغوی ته په ښه کارکردګي باندې د افغانستان کونسلیټ دوبۍ د طرف نه سرټیفیکیټ او تحفې تحایف چې دي هغه ورکړل شوي دي او دا د هز ایکسلنسي مسعود احمد عزیزي کونسل جنرال آف افغانستان دوبۍ د هغوی په لاس باندې ورکړل شوي دي. همیشه لکه څنګه چې د پاکستان کونسلیټ امبیسي خپل ملک چې کوم سټوډنټس دي هغه سپورټ کوي، همدغه شان د افغانستان کونسلیټ په دوبۍ کې ډېر ښه کار کوي او د افغانستان د خلکو چې سم مشکلات یا حل کوي. بیا په تیره دا نن چې کومه دستوره شوله هم نن شوې وه، نن یې تاسو ته ښیو، نو هغه دا وه چې د افغانستان چې کوم سټوډنټس دي په القاسمي یونیورسټي شارجه کې او هغوی ته هلته وظیفه ورکړي، سکالرشپ باندې هغه لګیا دي، خو بیا هم مسعود احمد هز ایکسلنسي مسعود احمد عزیزي کونسل جنرال آف افغانستان دوبۍ هغوی دی ته سرټیفیکیټس تحفې تحایف دا ورکړي چې یعنې د دغې سټوډنټس چې د هغې نور موټیویشن وشي او هغې تعلیم کې مخ په وړاندې لاړ شي. نو په دې باندې هم موږ ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. نو راځئ قدرمنو کتونکو چې د افغانستان د کونسلیټ دوبۍ د اړخ نه چې کومه دستور یکی از محصلین دانشگاه القاسمیه و مصروف دروسم در رشته اقتصاد هستم و ما امروز شاهد از این بودیم که قنصل صاحب ما را به دعوت کردن و اینجا به یک ضیافت داشتیم و ما هم قبلا هم شاهد از این بودیم که ما را دعوت کردن خود قنصلیت و توجه خاصی بر محصلین دارن و شاید از این بودیم که همیشه دیدارهای داشتن با یکی از سران پانتون ما. سپاس فراوان و این نشانه از خدمتگزاری صادقانه ایشان است. سپاس فراوان از تمام دستکاران قنصلیت. سپاس فراوان. بسم الله الرحمن الرحیم. احسان الله د افغانستان څخه د فراه ولایت. نو موږ د القاسمي پوهنتون زده کوونکي یو، دلته تقریبا زموږ 3 کاله کېږي چې همدلته زده کړې کوو. نو نن د عزیزي صاحب په غوښتنه دلته راغلو، نو دلته مو د هغه سره چې کومې غوښتنې وې هغه مو ورسره شریکې کړې او عزیزي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې هغه هر وخت چې زموږ کومه غوښتنه وي، زموږ کومه پوښتنه وي، په ډېر اخلاص تندې موږ ته د هغو ځوابونه راکړي دي او هغه زموږ مشکلات یې حل کړي دي، هغو ته یې ځواب ویلی دی. نو یو خاصه مننه دوی څخه کوو، د دوی ټول ادارې پرسونل څخه. نو ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډېر خوشحاله یو چې خپل قدرمنو محصلینو سره یو ځای هم په کونسلګرۍ کې او هم د باندې په آزاده فضا کې سره کښېنستلو، بانډار مو وکړ، ډوډۍ مو وخوړل. واقعا محصلین د یو مملکت اساسي سرمایه ده چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه علم وکړي، نو د هغه مملکت اساس جوړیږي، د هغه مملکت سکون فقرات جوړیږي. نو الله تعالی په افغانستان کې نور هم ترقي و آبادي راولي. دا محصلین که هغه په اماراتو کې دي، که د باندې وي، په نورو هیوادونو کې وي، خدای تعالی دې دوی ته توفیق ورکړي چې ښه تعلیمونه وکړي، ښه درسونه ووایي، هم اسلام ته خدمت وکړي، هم خپل هیواد ته خدمت وکړي او هم انسانیت ته خدمت وکړي. نو که دوی ښه تعلیم وکړي، دوی تشویق سي او د دوی مشکلات اسانه سي او حل سي، دوی به په صحیح فکر، په صحیح شکل باندې خپل علم وکړي او په حیث د نماینده د خلکو یا دلته چې زه مسؤلیت لرم، یو د اساسي وظیفو څخه زموږ همدا ده
چې موږ همیشه د دې پوښتنه وکړو، د دې مشکلات حل کړو او هر هغه نوې ضرورتونه چې دوی ولري هغه ورته پوره کړو. نو موږ خاص منندوی یو. زه په نمایندګي د ټولو خلکو د شیخ علي الحضرت سلطان القاسمي څخه خاص مننه کوم چې دوی افغانانو ته خاص توجه کړې ده، سکالرشپونه یې ورکړي دي، دوی خپل په استعداد باندې هم کامیابه سوي دي او بیا زمینه د تعلیم ورته برابره کړې ده چې د لیې راسي علم وکړي. نو القاسمیه یونیورسټي یو د هغه مهمو پوهنتونونو څخه دی په اماراتو کې چې په وړیا شکل باندې یعنی مفت شکل باندې خلکو ته د تعلیم زمینه برابروي. نو الله تعالی دې ته هم په دې دنیا اجر ورکړي او هم په هغه دنیا باندې خدای تعالی دې غټ عمر ورته ورکړي او ښه صحت یې ورته ورکړي. زه ډېر خوشحاله کېږم چې کله ووینم د علم پوهنتونونه ووینم او د خاصه توجه ووینم چې دوی څونه توجه کوي په نوي نسل په روزلو کې. نو الفاظ نه لرم د ده څخه د منندوی، خو خدای تعالی دې اجر ورکړي، همیشه دعا ورته کوو او د ټولو قاسمیه پوهنتون څخه یا د نورو پوهنتونونو څخه چې دلته په اماراتو کې دي افغانانو ته خاص زمینه برابره کړې ده. منندوی یم. تشکر. خیر اوسئ. जी कतुनको दाव हिज एक्सेलेंसी मसूद अहमद अजीज़ी काउंसलर जनरल ऑफ अफगानिस्तान दुबई دا خبره ترې تاسو واورېدلې او دا پکار هم دغسې چې د خپل ملک چې کوم سټوډنټس دي په بهرنیو هیوادونو کې او هغوی ته د دغې ملکونو سکالرشپ ورکړی چې د هغوی مرسته وکړی شي، هغوی ته حوصله افزایي د هغه وکړی شي. نو مسعود احمد عزیزي صاحب هغوی ته سرټیفیکیټس هم ورکړو، هغوی ته تحفې تحایف هم ورکړو، هغوی له حوصله نورم اوچته کړله چې دی خپل تعلیم جاري وساتي. نو مینوالو دا وه د نن ورځې خپرونه پروګرام د مسافرو ستونزې. کوشش موږ وکړو په دې کې موږ تاسو ته د تېرې شوې هفتې چې کوم نیوز ریپورټس وو هغه موږ تاسو ته وړاندې کړل. تمه لرو چې تاسو به دې نه معلومات ترلاسه کړي. زموږ ډېرو وروڼو ټلیفون کال وکړو، هر سړی چې کال کوي د هغې خپله رایې که زموږ د ملک حوالې سره خبره کوي نو د هر سړي ځان سره رای وي او خپل رای هغوی ورکوي. زموږ ذاتي د هغې سره صدغه نه وي. زموږ د پروګرام وخت ختمېږي، په آخر کې یو ځل بیا ابودابي ټیټرلینګ زموږ د ننني پروګرام مرستیالو د هغوی موږ شکریه ادا کوو، مننه یې کوو چې هغه زموږ د پروګرام مرستیال دي. ټیټرلینګ چې دی هغه په 23 نومبر شروع دی، په 4 دسمبر باندې به ختمېږي. اوس هم که څوک ځي هلته د هغې دغه لوبې انجوی کوي نو پای کې شته دی 3-4 ورځې او 05096912248 په دې باندې کال وکړئ، ټکټ ترلاسه کړئ. دویم نمبر دی 05572171087 په دې تاسو کال کولی شئ او ټکټ ترلاسه کولی شئ. نو خوږو کتونکو د پروګرام وخت پای ته رسي، زه به اجازت اخلم او تمه لرو چې تاسو د پروګرام نه معلومات ترلاسه کړي. خپل قربا زمرد مندري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.